सूरत राद आयत नंबर 7 ना تر د آیت نمبر 11 پورې اولنی باب دی او دی کې عقلی دلایل سره سره زجرونم ذکر کېدل. پرون 2 زجرونه ذکر شویو، یو زجر په انکار د قیامت نو بل زجر په طلب د عذابو. زجر زورنه ته وي چې چاته زورنه ورکې رټي سخت خبره ورته کې دی ته زجر وي. پدی لومبنی آیت کې ننم زجر دی او دا زجر په طلب د معجزې دی. دوی به معجزه طلب کوله، نو معجزات خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالی بشمیر ورکړیو. علماو کتابونه لیکلی دي په سونو معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راجمع کړي دي. معجزات خدای به یو داسې معجزه غوښتله چې په هغې کې د دې خپل غرض او مقصد. معجزه خو اصل کې د رسول د حقانیت دپاره وي او د معجزې نه پس حق طلب کوونکې سړي ایمان راوړي. خو چونکې دی د حق په طلب کې نه و، دی خو ضد او عناد کیو او دی کوشش کولو د رسول صلی الله علیه وسلم د ناکامه کولو. نو داسې ګډ وډې خبرې به کولې. کله به وي د پخواني پیغمبرانو په شانتې معجزې، کله به وي د غرونه د سرو زرو، کله به وي دلته باغونه، کله به وي نیرونه. نو داسې قسم معجزې الله تبارک وتعالی ته خو هیڅ څیز ګران نه دی، خو داسې قسم معجزې د دې د حق په ثابتولو کې څه غرض او مقصد نشته. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی د دوی دا طلب نه پوره کولو. دویم الله ته پته وه چې دی یې مني نه، نو د الله تبارک وتعالی یو قانون دی. قانون دا الله یې ښودلی د نوح علیه السلام نه چې کله یو قوم معجزه طلب کی نو بیا به ایمان راوړي، او که ایمان ټول په ټولو راونړلو نو بیا به الله داسې عذاب راولي چې ټول په ټوله به هلاک کیږي. خو د دې امت خو الله د ټول د هلاکت فیصله نه وکړي. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دغه معجزات نه پوره کول. او سات په آیت کې یو مسله ثابتوي. مسله دا ده چې د معجزې اختیار د پیغمبر سره نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل اختیار چاته معجزه نشي ښودلی. دا الله په اختیار کې دي چې کله الله وغواړي نو بیا الله تبارک وتعالی د هغه په لاس معجزه ښکاره کوي. نو هر کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اختیار کې معجزه نشته، نو ولی چې د هغه درجه د پیغمبر نه کمی، نو د پیغمبر په اختیار کې به کرامت هم نی. کرامت د انسان په اختیار کې نه دی. الله بے اختیار د یو سړي په لاس باندې خلاف عادت یو څیز ښکاره کی او دا سړی حق پرست وي، نو دې ته کرامت ویل کیږي. دا کرامت دی، دا د اولیاء حق دی. دا منی خلق او اهل سنت والجماعت د دې اقرار کوي، خو اختیار کې نه دی چې څوک چاته وي چې زه خپل کرامت خیم، نو دغه به کرامت نی، دا بس سحر، جادو، کوړی، منتر وغیره وي. دلته دا ذکر کوي. یو بله مسله ده هغه هم په آیت کې ده. آیت ته وګورئ. ویقول الذین کفروا، نو وایي هغه خلک چې کفر یې کړي دي، لولا انزل علیه، ولې نه نازلولی کېږي په دې پیغمبر آیت من ربه، د ده د رب د طرف نه یوه نښه. نو نښې ښې ډېرې وي، د منلو دپاره هغه کافي وي، خو چې نه منله نو بیا دا بس هغه بانه شي. بانه څنګه چې پښتو کې مشهوره ده، وایي زما د غویي رنګ خړ دی، نو بس یو بانه ده. اوس چې کوم دی نو نه ورکولو بانه ده. انما الله ورته وی انت منذر، ته خو یره ورکوونکي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیپټي سوا یره ورکول، د جهنم نه یرول، د عذاب نه یرول، د الله نه یرول، د جنت زیری ورکول، د جنت بشارتونه ورکول، منونکو ته بشارتونه، نه منونکو ته وعیدونه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیپټي. دا به د وارثانم ډیپټي. داسې نه چې ته به یو سړي پسې انخلي چې خامخې ومنه. ستا کار دی بیان. مخکې دار چا خپله خوښه ده که څوک مني او که نه مني،
منلو نه منلو کې د هر چا خپل اختیار دی. ولکل قوم هاد، د هر یو قوم د پاره چې کوم دی نو یو هادي دی. د هادي معنی چا کړی؟ د رهنما. د هر یو قوم یو رهنما شته، هغه پیغمبر د هغه قوم وي. د دې آخري قوم او امت د رهنما نبی کریم صلی الله علیه وسلم. قادیانی ملعون د دې آیت نه یو استدلال کړی دی. استدلال یې دا کړی دی، وی الله تعالی ویلي چې د هر یو قوم د پاره یو هادي دی، او هادي په معنا د رهنما او د پیغمبر دی. نو د هر یو قوم د پاره یو پیغمبر دی. نو قوم د هندوستان څوک پیغمبرو؟ قوم د عربو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو. نو قوم د هندوستان خو څوک پیغمبر وی نو. نو بیا داسې وی ظالم ملعون وی قوم د هندوستان د پاره وی زه پیغمبر شم، داسې وی. نو دا دعوی وکړله. مفسرینو د دې جوابونه کړي دي. دلته کې د قوم نه مراد دی امت. د هر امت د پاره خپل پیغمبر دی. نو د دې امت پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت پیغمبر دی، او د امت تر د قیامت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر د قیامت پیغمبر دی، لہذا د بل پیغمبر ضرورت نشته. دویم جواب د دې دا دی چې دلته لکل قوم هاد کې دا هاد چې دی دا د الله صفت دی. د هر یو قوم د پاره یو هادي دی، هدایت ورکون کې دی. نو هدایت ورکون کې ذات خو الله دی کنه. هدایت خو پیغمبر نشي ورکولی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبی علیہ السلام فرمایلیو چې انک لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشاء. ته چې چا سره مینه محبت کې او غواړې نو هغه ته خو ته هدایت نشي ورکولی. دا الله خوښه ده چې چا ته هدایت ورکوي. او دا په کوم وخت کې ویلیو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو هغه بغیر د هدایت نه وفات شو، او هغه تر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت هم کړیو، د هغې مرسته هم کړې وه، د هغې امداد هم کړی و، د هغه ملاتړ هم جوړ، د هغه دپاره زور او مټې او بازو هم جوړ، او د هغې باوجود هم هغه بغیر د هدایت نه مړ شو. نو نبی علیه صلات وسلام ډېر سخت خفه و، ډېر سخت خفه و. نو الله تبارک وتعالی ورته دا آیت نازل کو چې انک لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشاء. د هر یو قوم هادي دی، پیغمبر خو صرف منذر دی. د هر قوم هادي څوک دی؟ الله. هر چاته هدایت ورکون کې څوک دی؟ الله. دریم جواب چې کوم دی د دې دا دی چې دا عطف ته په منذر باندې، انما انت منذر لكل قوم وانما انت هاد لكل قوم. ته د هر قوم هادي می او ته د هر قوم منذر می. نو بیا به دا هدایت په دوو معنو راځي. یو د هدایت معنی راځي اراءة الطریق، یو د هدایت معنی راځي ایصال الی المطلوب. اراءة الطریق دی ته وي چاته صرف لار ښودل. تا ته دې ځای کې یو سړي وي خاوو ته کومه لار تللی، تا ورته وي داسې نیغ لاړ شه، هغه ځای کې به یو چوک راشي، هغه چوک کې یو لار داسې تو شوي او بله داسې تو شوي، په هغه داسې باندې چې تو شي نو بیا به مخکې ځي، نو بیا به داسې یو ګوټ پیر راشي، نو بس په یې تو شي نیغ به خاوو ته ورسي. کیدای شي چې دی پکې خطا شي، کیدای شي چې دی پکې خطا شي. او دی د هغې نه دی خوا مخکې چوک کې باباجي سره چې کوم چوک دی په هغې کې تو شي، او د سکول شاته په دې لار تو شي. په خبره ورسېلې داسې کیدای شي که نه، دې ته اراءة الطریق وایي. نو پیغمبر عالم قرآن دی اراءة الطریق کوي، دی لار ښیي. اوس په دغه لار باندې به یو سړي ځي نو بیا به صحیح چې کوم دی د عقل نه کار وانخلي، مخکې به خطا شي. ته اراءة الطریق وي. دویم ایصال الی المطلوب دی. ایصال الی المطلوب څه ته وایي؟ ځای ته رسول. یو سړي تا ته وی خاوو ته ځم، تا سره موټر سایکل وی کېنه، ځان پسې دې کېنولو او نیغ دې د خاوو کې کوز کو، بس د خطا کېدو څه چانس پکې شته؟ دقه کار څوک کوي؟ الله. ایصال الی المطلوب څوک کوي؟ الله. په خبرو ورسېلې نو دا انما انت منذر، بشکا ته چې کوم دی نو منذر یاره ورکوونکي، ولکل قوم هاد، او د هر یو قوم د پاره چې کوم دی نو یو هادي دی، یو رهنما دی. الله یعلم، دا یو بل عقلي دلیل دی. د دې عقلي دلیل خلاصه دا ده چې عالم بكل شی الله دی. په هر یو څیز باندې پوهې ذات څوک دی؟ الله. پټ څیزونه، ښکاره څیزونه، هر څیز معلوم چاته دی؟ الله ته. عالم الغیب څوک دی؟ الله.
د دې مقصد دا دی، دا د سورت یوسف علیه السلام سره ربط هم دی. هلته هم دکه مسله وه، دلته هم دا مسله ده. بیا د آیت مقصد چې کوم دی نو دا دی، وی الله تبارک وتعالی پوی دی په هر هغه څیز چې زنانه یې په خپله خېټه کې روچتوي. د زنانه په خېټه کې څه څیز دی؟ لفظ ما یې راوړی دی. ما مخکې ویلیو سورت لقمان هغې کې به راځي په آیت نمبر 34 کې ویعلم ما فی الارحام. دا لفظ د ما چې راشي، یو لفظ د من راځي، یو لفظ د ما راځي. ما چې راشي د دې نه مراد وي بې عقله څیزونه، غیر ذوي العقول، او من چې راشي د هغې نه مراد وي عقلمند څیزونه. نو کله چې د مور په خېټه کې بچي جوړ شي نو دی من شي، من یعنی دی ذوي العقول، دی عقلمند شي. انسان خو عقلمند دی، دکې الله تبارک وتعالی دل دماغ هر څه واچول نو عقل یې پکې واچولو. او کله چې دی لا نه جوړ نه دی انسان، د اوبو قطره ده، د وینې قطره ده، د غوښې لوتړه ده، نو تر دغه وخته پورې دی ما دی، ما او ما غیر ذوي العقول ته وایي. تر کومه پورې چې غیر ذوي العقول دی الله ته معلوم دی چې دا بسی، الټراساونډ یې نشي معلومولی چې دا بسی. په خبره ورسېلی لفظ ما یې راوړی دی. الټراساونډ یې نشي معلومولی، ډاکټر یې نشي معلومولی، ساینس تجربې نشي معلومولی، دوربین خوربین یې نشي معلومولی، الله معلوموي. دا د اوبو قطره چې د مور خېټې ته لاړله، بچیداني ته لاړله، د وینې قطره ته جوړه شوه، د غوښې لوتړه ته جوړه شوه، د دې نه به څه جوړیږي؟ انسان به جوړیږي، که د انسان نه علاوه به بل څه شی ته جوړیږي؟ د دې نه به ښکلې ښایسته جوړیږي که بدرنګ به جوړیږي؟ نارینه به جوړیږي که زنانه به جوړیږي؟ نیکعمله به جوړیږي که بدعمله به جوړیږي؟ ډیر عمر والا به جوړیږي که لږ عمر والا به جوړیږي؟ ژوندی به پیدا کیږي که مړ به پیدا کیږي؟ اعضا به پوره وي، صحیح سلامت به وي، د بیمارونه به پاک وي، کنه کندم معذور به وي. دا علم چاته دی؟ الله ته. دا علم ټول الله ته دی. ویعلم داوی الله یعلم، الله ته معلوم دی ما هغه ټول څیزونه چې ما تاسو ته ووی. تحملو کل انثى چې روچته هر یو زنانه په خپله خېټه کې، وما او الله ته اکه څیزونه معلوم دی تغیظ الارحام. د تغیظو غازه یغیظو د دې دوه معنی راځي. یو معنی ده د دې اوچېدل، اوچېدل. دویمه معنی ده د دې کمیدل، او یو دریمه معنی هم کړې ده تنګېدل. قاضي صاحب به موږ ته تنګېدل دا معنی کوله. هغه څیز د مور په دې خېټه کې چې کم بچی دانه ده ایته رحم وی، د هغې جمع ارحام راځي. رحم نه بیا رشتهداري راوتې ده، دکه د وینې نسبتي رشتهداري، دې ته صله رحمي وی رحم. دی بچی دانه، دا بچی دانه چې څه شي کمی او څه زیاتی، په څه باندې راتنګیږي، په څه باندې کولاویږي، په څه باندې اوچیږي، په څه باندې زیاتیږي، دا ټول معلوم دی الله ته. اوس د دې تفاسیر کوو چې دا کمیږي به څنګه او زیاتیږي به څنګه، تنګیږي به څنګه، کولاویږي به څنګه، او اوچیږي به څنګه، زیاتیږي به څنګه. د دې درې تفاسیرې کړي دي، یو به څلورم هم ورپسې انشاءالله کوو. یو تفسیر دا کړی دی چې دا دی په اعتبار د اولاد سره، اولاد سره، اولاد بچی به په دغه بچیدانه کې یو پیدا کیږي، که دوه به وي، که درې به وي، که څلور به وي. خدا کم صورت کې لادې په حیثیت د ما کې دی، په حیثیت د ما د غیر ذوي العقول کې دی، اوبه دي، قطره ده. او دکه وخت کې الله تعالی پته شته، الله ته پته شته، نور هیچا ته پته نشته، د زنانه ته هم پته نشته چې زما په خېټه کې د دې اوبو نه یو بچی کیږي، دوه بچی کیږي، درې کیږي، څلور کیږي، پنځه کې. تاسو خبرونو کې ګورئ نن سبا ویتو شو، لسو شول. دا علم چا سره دی؟ نو دا وګوره چې کله بچی یو دی نو بچیدانه پې راتنګه ده، بچیدانه پې اوچه ده، بچیدانه چې کم دی نو هغې کم کړی دی. او چې کله بچی دوه دی، درې دی، څلور دی، پنځه دی، بچیدانه پې کولو ده، هغه چې کم دی نو پې زیاته ده او هغې زیات کړي دي. نو دا ټولې معنی شولې. یو په اعتبار د بچو سره دی. دویم
دا په اعتبار د اوقاتو سره دی، د وخت سره. د مور په خېټه کې چې کوم څیز دی نو دا به څونه موده د مور په خېټه کې پاتې کېږي، لږه موده به پاتې کېږي نو بچی دانه کې به لږ کمی راشي، او کنه ډیره موده نو بچی دانه به ډیره. ولی چې د لږې مودې پیدا شي نو بچی وړوکي کنه نو بچی دانه لږ ځای رانیولي وي، چې څونه پکې وخت تیریږي بچی به غټیږي، بچی دانه به زیاتیږي، هغه به زیات ځای نیسي. نو بیا علماو ذکر کړي د 6 میاشتو نه والې، د 6 میاشتو نه کم خو بچی نه کیږي بالکل. هغه یو دار چې لکه مثال کې مړ ناتمام او چې کم دینو ناقصه پریوزی بیل شي دی، لیکن چې کم دینو کله تمام بچی شوي نو 6 میاشتې د واده نه پس 6 میاشتې شوي بچی وشولو بس دا ښه صحیح حلالي بچی دی، دته به نسبت د غلط نه کې. د 6 میاشتو نه والي 8 9 عام طور سره زنګ په معاشرو کې خلک په 8 او په 9 پیدا کیږي، لسمې تمزی کله کله. خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نزدیک باندې د 2 کالم پیدا کیږي، د امام شافعی رحمت الله علیه په نزدیک د 4 کالم پیدا کیږي، د امام مالک رحمت الله علیه په نزدیک د 5 کالم پیدا کیږي. 2 امامان دا سشتا زمنګ په دې علمی شګمنینو شجره کې، یو امام ضحاک یو امام حرم. امام ضحاک دی پیدا شوی چې دی پیدا شو د 2 کالو نه وړېدلی و، چې کله پیدا شو د مخکینی غاښونه هم شوي او خاندلې. هر ماشوم چې پیدا شي دی جاړي په وخت د پیدایش او د خاندل، ځکه یې نوم و ضحاک. ضحاک معنی د خندیدونکي. امام حرم دی چې پیدا شو دی د 4 کالو نه وړېدلی و، 4 کاله د مور په خېټه کې تیر کړي و، د دې وجې نه د حرم بوډا ته وایي، دی د مور په خېټه کې بس بوډا شوی و. دا نو دومره زمانه هم چې کوم دی نو تیریږي. نو دویم تفسیر د دې دا دی چې لږه موده به تیروي که ډېره موده به تیروي. دا علم چا ته دی؟ الله ته دی. کله کله ډاکټران ته وخت د زنانو ته ورکي و یره بسویتا کې چې کم دی 10 ورځې پاتې دي، په 10مه ورځ هغې قیامت را کوز کړي وي لیکن نه کېږي، هغه د هغې نه پس هم بیا چېرته 20 ورځې پس وشي. کتلی مو دي که نه؟ نو دا علم چا ته دی؟ دا الله ته دی. دریم تفسیر د دې چې کم دی نو دی په اعتبار د اغذاو. دا کم بچی چې پیدا کېږي د مور په خېټه کې دی، د اغذا د رحم کم کړي دي او که د رحم پوره کړي او زیات کړي دي. تاسو به کتلی وي کله یو بچی پیدا شي د دې لاس دا ګوتې یا د خپې دا ګوتې خو 15 وي که نه، د هغه 4 وي. کله یو سړی پیدا شي د هغه 6 وي. کله چې کم دی نو داسې وي چې غوږ یې نیمګړي وي، کله چې کم دی نو داسې وي چې سر یې چې کم دی نو وړوکي وي نور جسم یې غټ وي، کله یې سر غټ وي نور جسم یې وړوکي وي، دا مختلف. نو دا اعضا کم زیات دا د دې علم چاته دی؟ الله ته دی. تاسو به کتلی نن سبا خو دا ماشومان چې څنګه پیدا شي د پیدایش سره ویره وي په زړه کې سورې دی، خو دا علم چاته و؟ د مور په خېټه کې چې و دا علم الله ته و چې د په زړه کې سورې دی، دا علم الله ته و چې دی ړوند دی، دا علم الله ته و چې دی کوڼ دی، دا علم الله ته و چې دی معذوره دی، دا علم الله ته و چې دی صحتمند او تندرست دی. نو دا ذکر کوي. دا وایي ګورئ الله او یو ما تاسو ته 4م یو تفسیر به وکړو. بعضې مفسرینو ذکر کړي دي د زنانو ته ماواري بیماری راځي، چې کله بچی چې کم دی نو په خېټه کې جوړیږي نو ماواري بیماری بند شي. دغه زمانه کې که چېرې په خېټه کې بچیم دی او ماواري بیماری هم راغه نو دا بچی به بیا کمزورې پاتې کېږي. ولې دا ماواري بیماری چې د ماشوم خوراک دی نو دی به بیا کمزوري پیدا کیږي. نو دلته کې د تغیز او تزداد نه مراد دکه دی. که چېرې دا ماواري بیماری د بچی په صورت کې مراغله نو بچی به کمزوري او نیمګړی پاتې شي، او که رانغلله نو تزداد او دی به صحتمند شي. دا معنی ده. الله یعلم، الله ته معلوم دی ما هر هغه څه تحمل كل انثى چې اوچته وي چې کوم دین واره زنانه په خپله خېټه کې، وما تغیز الارحام او هغه څه چې هغه چې کوم دینو کموي رحمونه د میندو، وما تزداد او هغه څه چې زیاتوي، وکل شیء خو هر یو څیز چې دی عنده د الله سره بمقدار په یو اندازه دی. الله د هر یو څیز دپاره خپله اندازه ټاکلې ده. د الله د اندازې نه په دوایانو نه په سیرنجونو نه په ډراپونو نه په بل څه څیزه څوک نه زیات، نه په دمونو نه په باباګانو نه په تعویزونو، نه څوک زیاتولی شي نه کمولی شي نه چې کوم دی نو صحتمند کولی شي. الله سره خپله اندازه ده، بس اکه اندازه ده. عالم الغیب د هغې تفصیل کوي. اوس پوهې دی الله تبارک وتعالی په پټو څیزونو، دغه پټ څیزونه د دې نه علاوه چې نور څومره پټ څیزونه دي. سورت انعام کې تیر شول
ونو کې پاڼې څومره دي د دې علم چاته دی الله ته یو سړي کره به ونی د بکیان یو ونه چې تا کری کنه د هغې پاڼې به ته په ټول اوړي کې ونه شمارې هغه چې کمې را پریوځي ښکته اب هم ونه شمارې ابره چې دی خو لا پرېږده روزانه چې هوا لګي او څومره را پریوځي که نه هم نشي شمارلی او الله ته دومره علم دی وما تسقط من ورقه نه راغورځېږي یوه پاڼه الا یعلمها مگر الله ته د هغې علم دی کم سیز چې اوچ دی دا باران وشو که نه په دې باران کې به څه سیزونه لامده شوي یو څه به اوچي چا ته معلوم دي الله ته معلوم دي بار به وي لیکن اوچ به وي زمکه کې دننه به وي لیکن اوچ به وي زمکې د پاسه به وي لامده به وي د دې علم چاته دی الله ته دی دا ټول الله ته نو پټ سیزونه ټول معلوم دي الله ته وشهاده ښکاره سیزونه معلوم دي ټول الله ته ولې الکبیر هغه ډېر لوی ذات دی دومره لوی ذات دی چې د هغه د لویې څوک اندازه نشي لګولی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے دا اللہ پہچان دے بس اللہ دا اریو سیز نلوی دے دیر لوی ذات تے المتعال او دیر اچت ذات تے سواء منکم لگ نور تفصیلیم کئی سواء منکم برابر دی پتاسو کہ من اغسوک اثر القولا چی پٹا کی اغا خبرا اثر دا اسرار نہ دے سر نہ دے اسرار نہ دے دا پټ ته وي پټ څه ته وي پټ هغې ته م وایي چې انسان یې په زړه کې راولي په ژبه یې رانولي پټ هغې ته م وایي چې انسان یې په ژبه راولي خو بل ته یې وونرئ بل یې تېنه وونري پټ هغې ته م وایي پټ هغې ته م وایي چې بل سړي ته یې په غوږ کې وکړي دا ټول په دې پوهې څوک دی الله ستا په زړه کې څه دي دا ټول مخلوق چې راجمع شي په خپل زړه کې یو شی وټاکي په ژبه باندې د هغې خلاف ووایي الله ته به یې د زړه او د ژبې د دواړو هر څه معلومي دا الله ذات دی ومن جهر به یو څوک چې په چغه باندې وایي څوک چې چغه ووایي څوک چې آواز وکړي تیز الله ته معلوم دی ومن هو او هغه څوک مستخفن چې هغه پټېدونکی دی باللیل د شپې په تیاره کې دی پټ دی د شپې په تیاره کې څه کوي الله ته معلوم دی وسارب بالنهار سارب درې معنی دي د سارب یو معنی ده چې ګرځېدونکی دی د سارب دویم معنی ده چې ښکاره کېدونکی دی د سارب درېیمه معنی ده چې پټېدونکی دی دلته ترېنه ده ښکاره کېدونکی او ګرځېدونکی معنی مراد ده او څوک چې ښکاره ګرځي بالنهار د ورځې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي تفسیر عثمانی کې وی د دې مقصد څه دی وی د دې مقصد دا دی چې یو سړی د ورځې ښکاره دی خو نیکمله جامه کې دی نیکمله جامه کې لکه مثال کې پټکې والی دی ښه مزیدار کورتې چولی ده ګیرې ده او په جماعت کې ناستې دی تسبیح دی ورسره الله الله کوي ستا پې ګمان راځي د څه شي چې دا خو مړه بزرګ دی پښتانه ورته زبرګ وایي زبرګ څه لغت نه دی خو بزرګ دا چې کم دی نو بزرګ دی د شپې دی څه کوي وی د شپې دی غلا کوي د شپې دی څه کوي د شپې دی ډاکه کوي د شپې دی څه کوي د شپې دی چې کم دی نو بیا ناجائزه کارونه کوي حرام کارونه کوي داغه د شپې پټ چې کوي هغه چاته معلوم دی الله تا ته خو دې د ورځې صرف معلوم دی چې دا څوک دی چې دا ښه دینداره سړی دی دا ښه نیکعمله سړی دی نو دا خو الله ته د شپې او د ورځې د دواړو معلوم دی دا وایي له دی آیت کې د الله تبارک وتعالی تصرف ښکاره کوي نورم دام عقلي دلیل دی او الله تبارک وتعالی په هر یو څیز باندې تصرف دی متصرف ذات الله دی تصرف څه ته وایي یو څیز کې بدلون راوستل یو سیز کول د ته تصرف وي لکه ګوره دا وریځې څونه ورځې تلې راتلې خو الله تېنه باران نه کولو که نه نن یې تېنه وکړلو دا تصرف دی دا موسم بدلول د یخ نه ګرم د ګرم نه یخ دا تصرف دی منګ او تاسو د دې ماشومانو په شانتې ماشومانو لاړلو ځوانان شول دا بوډاګان داسې ماشومانو ځوانان شول بوډاګان دې ته تصرف وي د یو حالت نه بل حالت تاړول د یو ځای نه بل دې ته تصرف وي دا تصرف کوونکی ذات څوک دی الله دی دا ټول هر څه چې اړی راړی موسمونه بدلی را بدلی دا څوک کوي
الله کوي. نو دا ذکر کوي له معقبات. معقبات عقبه دا ویل کیږي یو بل پسې راتلل، پرله پسې وار په وار، دی ته ویل کیږي چې کوم دین معقبات. حدیث شریف کې راغلی دي چې هغه پرله پسې یو بل پسې کوم تسبیحات دي نو په هغې باندې د هغې تسبیحاتو کوونکي نه ناکامه کیږي. تسبیحات کوي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دا تسبیحات دي. دلته معقبات وي، پرله پسې یو بل پسې راتلونکي. دا پرله پسې یو بل پسې راتلونکي دلته ترې څه مراد دي؟ فرشتې. لهو کې بیا دوه قول دي. یو قول دا دی چې لهو کې دا هو ضمیر راجع دی بره دی من ته، من سواء منکم من ومن دا من ما تاسو ته اوس مخکې د من او د ما خبره وکړله، من ذویل کولی. نو دا من برابر دی په تاسو کې چې څوک انسانان ذویل کول، هغه که پټیږي، که هغه په جار خبرې کوي، که پټې خبرې کوي، که ښکاره کیږي، الله ته معلوم دی. اوس دغه من چې دی لهو د دغې من دپاره، یعنی په تاسو کې د هر یو سړي دپاره، په موږ کې د هر یو کس دپاره، د هر انسان دپاره معقبات پی در پی پرله پسې یو بل پسې راتلونکي فرشتې دي. راتلونکي فرشتې دي. هر سړي سره الله تبارک وتعالی فرشتې مقرر کړي دي. هر سړي سره څه فرشتې؟ دوه کرامن کاتبین دي، یو په ښي طرف ناست دی، یو په ګس طرف. د ښي اړخ واله امیره ده، د ګس اړخ واله ماموره ده. کله چې انسان نیک عمل اراده وکړي، د ښي اړخ والې ولیکي. چې خلق وي، علما وي، تبلیغیان رونه وي پر اراده باندې یو نیکی ملاویږي. دا د دې حدیث نه ثابته ده چې کله دا سړی چې کوم دی، ابن کثیر روایت راوړي چې کله دی چې کوم دی نو اراده وکړي، دا ښي اړخ والې ولیکي. چې کله دی هغه نیک عمل وکړي، دا ښي اړخ واله هغه عمل په لس چنده ولیکي. چې کله دی د ګناه اراده ولیکي، نو دا ګس اړخ واله قلم روچت کی، خو بیا ښي اړخ واله ته وګوري، تپوس تی وکړي ولیکم که نه، هغه ورته نه لا ملیکه، د ګناه په اراده څه نشته. چې کله دی دغه ګناه وکړي، نو بیا ورته دا ښي اړخ واله وایي زه اوس یو ولیکه. نو یو ګناه کړي یو لیکي، که دوه کړي دوه لیکي، خو نیکې په لس چنده لیکي. دا کرامن کاتبین دي. د دین علاوه نور فرشتې دي. یو روایت کې راغلی دي، ابن کثیر دلته ټول روایتونه راوړي دي. یو روایت کې راغلی دي 10 فرشتې دي، یو کې راغلی دي 6 فرشتې دي، یو کې راغلی 8 فرشتې دي، یو کې راغلی 360 فرشتې د هر انسان سره دي. څه مخکې دي، څه وروستو دي، څه ښي طرف ته دي، څه ګس طرف ته دي، څه کوي دا فرشتې؟ دا فرشتې د انسان حفاظت کوي. دیوال سره چې دی اونه جنګیږي، د هغې نه هم بچ کوي. مخې ته په سسیز ور پریونځي، د هغې نه هم بچ کوي. شاته پې سسیز راونه خیجي، د هغې نه هم بچ کوي. د دې ټولو سیزونو نه بچ کوي. کله چې الله تبارک وتعالی د رستو آیت کې به بیا رستو به راځي چې کله داسې دي، نو بیا د انسان ته را تکلیف ولې رسي، وی دا بیا الله تبارک وتعالی د فرشتو ته وي تاسو ته اوس لږ لرې شئ. چې دا فرشتې ته نه لږ ساعت ته لرې شي، نو سړی یا په سسیز ور وخیجي یا په سسیز راوخیجي، یا چېرته سسیز سره وجنګېږي. دا الله تبارک وتعالی فرشتې کله کله به تاسو کتلی وي یاره وي بال بچ گیا. دا چې بال بچ گیا، د فرشتې ورته داسې لاس ایښي، داسې لاس، نو بال دی بچ. ګنې دی خو ور جنګېدلی وي، دی په سسیز ورختې وي، خو لیکن فرشته ورته په منځ کې حایله شي. دا هغه حفاظت کوونکي فرشتې دي. عثمان رضی الله تعالی عنه روایت دی، ابن کثیر روړي، وی دی یوازې انسان د تکلیفونو نه بچ کوي، بلکې ورسره د ګناهونو نه بچ کوي. کله کله انسان یو ګناه کوي، لیکن توفیق ورته نه ملاویږي. دا چې توفیق نه کیږي، موقع ورته په لاس نه ورځي، د خو نیت د ګناه کړي، دغه فرشته د دې ترمنځ حایلې نه پرېږدي. کله د انسان په زړه کې د نیکۍ داعي راشي، نیکي کوي، نیکۍ ته راولي، نو دا زړی نه وي او بس راشي، دا فرشتې راوستو. هر انسان سره یو شیطان دی، یو فرشته ده چې ګناه ته لاړو شیطان پې غالب دی، او که چېرې چې کوم دی نو نیکۍ ته راغی نو فرشته پې غالبه ده. نو دې کې هغه ذکر کړل. په لهو کې یو تفسیر دار، په لهو کې دویم تفسیر دار چې لهو ضمیر راجع دی الله تعالی ته. قرطبي ویلی دي، وی دا الله تعالی د الله تعالی فرشتې دي پې در پې راځي انسانانو ته. من بین یدیه، رست مخکې چې کوم دی نو د دې سړي نه، و من خلفي، او رستو د ده نه، یحفظونه د حفاظت کوي، من امر الله،
دا من یا سببیه دی په سبب د حکم د الله ورته حکم کړی دی زما د بنده حفاظت کوا زما د بنده حفاظت وکا زما بنده محفوظ کا زما بنده بچ کا یا دا من اجلیه دی د وجه د الله د حکم نه د الله حکم شتا نو زکه پرشته بچ کی نو ان الله دا سوال جواب شو اما تاسو ته وکړو سوال دا پیدا شو چې دا پرشتي د حفاظت تینو انسان ته تکلیف ولې رسی عذاب په ولې راځي جواب ورکي وی دا انسان د خپل لاس داسې کوي دا انسان د خپل لاس داسې کوي د دې ټوکړي مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالى چا باندې څه انعام کړی وي نو هغه نعمت نه اخلي یا الله تبارک وتعالى چا سره څه احسان کړی دی نو دا هغه احسان اغلا په عذاب او په تکلیف کې په خپل الله نه بدلی چې کله د انسان یو داسې کار نی کړي چې هغه کار سبب نی جوړ شوی د بدلیدو انسان په خپل او کله داسې وی چې یو انسان ته مخې ته یو ترقی پرته ده خودی د هغه ترقی لپاره خواري مهنت او قدم نالی حرکت نه کوي نو الله غ ترقی ته نه رسی هر انسان که ترقی ته رسی په خپل مهنت برسی الله د پر مهنت باندې د حالت بدلی او الله د په عمل باندې د حالت بدلی په خبرو سری اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو ان کو خود اپنے آپ بدلنے کا خیال چې چاته په خپل د خپل ځان د بدلولو خیال نه کنا الله بیا نه بدلی په خپل بدلی چې کم دینو خیال بکې د دې لپاره به مهنت کې خواري بکې جدوجہد بکې لکه منګه دا وایي چې په پاکستان کې اسلامی نظام قائم شي نو دا خو په خپل نه قائميږي چې زو ته بناستیو او دغه کوپری نظام ته به وټ ورکو دا کوپری نظام بخپلو دی کوپری نظام کې به منډه تړي وو زنده‌باد او مرده‌باد به وو او وایو به داسې چې مړه بس چې کم دینو چې کله الله غوړي نو بشي یقینا چې الله غوړي وبشي خو زو ته به مهنت او خواري کو کنه زو ته چې مهنت او خواري وګرنا په الله تبارک وتعالى باندې زما او ستا ډیر زیات ایمان دی کړه پیغمبر په ډیر ایمانو د پیغمبر په ډیر ایمانو کنه نو پیغمبر په بدر کې جدوجہد کړو جهاد کړو قتال کړو احد کې کړو حنین کې کړو خیبر کې کړو خندق کې کړو دی ولی کولو پیغمبر بناستو کنه بچ کله الله غوړي نو بیا وکي لیکن نا جدوجہد بتکه تب مهنت او مشقت کې نتیجه بیا په الله دا الله تبارک وتعالى به خامخا د دې نتیجه روباسي په افغانستان کې نتیجه رونه وته شل کال پس نتیجه رونه وته سوپر پاور ټوټی نشو سوپر پاور ذلت امیز شکست سره چې کم دینو مخ نشو د شانتی کیږي بیا کنه خو تب مهنت کې نو دا ذکر کوي ان الله بشک الله لا یغیر اس کلم نه بدلی ما بقوم حالت د یو قوم حتی تر دې پورې یغیروا ما چې بدل نه کی هغه چې کم دینو ما بانفسهم هغه حالت خپل پخپلا چې پخپل بدل نه کی نو تر هغه وخت الله درته نه بدلی د کشان ک الله تعالی انعام کړی دی کنه او هغه انعام یعنی مثال کې الله ته په توحید روان کړي نو د توحید ډیر برکتونه الله ته په سنت روان کړي د سنت ډیر برکتونه نو که تر سو تا چې کم دینو شرک نه شروع کړي او بدعت نه شروع کړي نو الله د توحید او د سنت وغه برکتونه ستانه نالي خو چې کله ته شرک او بدعت لاس واچي نو د توحید او د سنت برکتونه لاړل ختم شول الله خو تانه په خپل وانه غشتل تی سبب جوړ شولې په خپل تازان سره د خپل لاس داسې وکړل نو داوي و اذا اراد الله دا د بل سوال جواب دی سوال دا دی چې کله خو الله تبارک وتعالى یو انسان سو ګنام نه کړي او بیا په تکلیف راشي لکه دغه پاس ټوکړي مطلب خداو چې الله تبارک وتعالى که په انسان تکلیف راولي نو دا د ګناونو نتیجه نو د دې جواب ورکړي چې دا الله تبارک وتعالى چې کله اراده وکي نو دا تکلیف کله کله د انسان د درجې د اوچتولو د پاره او کله د ګناونو د عذاب په بدل کی سزا وی کله د ګناونو او کله هغه چې کم دینو سوي د درجې د اوچتولو د پاره دا
د محبوب خپل چې کم دینو حالت دی تاسو به کتلی وي د عشق مجازي کې هم داسې وي چې کله به در سره محبوبه ښه خاندي خوشحالیږي نو کله به درته غصه شي لکه هغه شاعر وی که نه وی لطف سجن دم بدم قهر سجن گاه بگاه لطف سجن دم بدم او قهر سجن گاه بگاه یہ بھی سجن واہ واہ وہ بھی سجن واہ واہ کله کله محبوب اری ټیم انسان ته خوشحالیږي او د هغه چې کم دینو خوشحالی یې خو کله کله چې کم دینو خپم کی کنه خو د محبوب په خوشحالولو کې او په خپه کولو دواړو کې یو خپل خپل خوند دی الله تبارک چې څوک په توحید روان دي او په سنت روان دي هغه ته په تکلیف کې یو خوند محسوسیږي لکه انبیاء علیهم السلام شان وګوره ایوب علیه السلام چې 13 کاله بیمارو هغه بیماری باندې د الله شکریا ادا کوله په خبر اورسلی داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې څومره تکالیف راغلي دي نوح علیہ السلام چې 9.5 کاله د قوم نه چې کم دینو سو تنګو لیکن په هغې باندې د الله شکریا ادا کوله ولی دا قهر سجن گاه بگا یہ بھی سجن واہ واہ وہ بھی سجن واہ واہ نو دا ذکر کئی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ كَلَ چه اللہ ارادو کی بقوم سوءا دا یو قوم تا دا تکلیف ورکولو پلا مرد له نو بیا نشتر غیل رسوک واپس کون کی وما لهم او نشتر دی خلقو دا پارا من دونی من وال دا اللہ نا علاوہ سوک بچ کون کی دا اللہ نا علاوہ سوک ساتون کی دا اللہ نا علاوہ سوک چکم دینو کارساز دا اللہ نا علاوہ سوک چکم دینو ولی دا اللہ نا علاوہ سوک دوست دا اللہ نا علاوہ سوک چکم دینو کارون جوڑا ان کی دا سوک نشتا کار که جوړی بیړه که د پارکی دا به څوک کوي الله کارساز الله دی دوست الله دی کار کوونکی الله دی ساتونکی الله دی مینه محبت کوونکی الله دی د الله نه علاوه بیا هیڅوک هم نشته چې کله د الله عذاب راشي الله دې مونږه زمونږ دی الله خپله چې کوم دی نو والي او ناصر مددګار شي